الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دویم خلیفہ راشد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سیرت بیانیدو د اللہ رب العزت په توفیق او ورحم او کرم سره، او دا پاغه مبارک سلسله کې دیارلسم بیان دی د عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. په صفاتو کې یو اوچت صفت داو چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه ډیر مضبوط، خدا د ټولو صحابه کرامو او د امت د عامو نیکانو بندگانو صفت در ټولو دی. وجه دا رده واضحه ده، یو سړی د هغه وخت پورې دغه مرتبې ته نشي رسېدی چې څو پورې د الله بندگی د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه کړي. دې خبرې وضاحت ته ضرورت نشته، یعنی دا د منلو خبره ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره غټ سړی دی، د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوله، یا عمر شو یا عثمان یا علی رضی الله عنهم یا نور صحابه کرام، بیا بس تابعین، بیا د امت علما نیکان. دا خو الله رب العزت چې غوره کړي دي دې دپاره، نو د الله په علم کې وا چې دا خلک دي چې دوی به د پیغمبر تابعداري کوي. په تشو قیسو څوک دغه ځای ته نه رسي چې هسې قیسې کوي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیا په هغه کسانو کې دی چې هغه ډېر سختو په دې باب کې. امام احمد یو حدیث راوړی دی د یعلا ابن امیه رضی الله عنه، هغه وایي چې ما د عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره یو پیر طواف کو، نو کله چې وی فلما بلغنا الركن الغربي، کله چې د کعبې دغه ګوټ ته ورسېدو چې هغې ته غربي ویله کېږي، الذي یلي الاسود، حجر اسود پسې چې کوم ګوټ دی حجر اسود راځي، حجر اسود نه مخکې رکن یماني دی، هغې پسې حجر اسود دی، بیا دا بل ګوټ دی. چې کله دې ځای ته ورسېدو نو ما د هغه د لاس راښکودو لیستلم چې په دغه ګوټ باندې لاس راکاږي. وی ما ته وی چې څه چل دی؟ وی ما ورته وی چې الا تستلم، په دې ګوټ د کعبې ګوټ دی، په دې لاس راکاږه، دې ته لکه څنګه چې رکن یماني سره حجر اسود سره کېږي. وی ما ته وی چې الم تطف مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې د طواف کړی؟ وی ما ورته وی چې او. وی افرأیته یستلم هذین الرکنین الغربیین، تا لیدلی دی چې هغه د دې دوو ګوټونو سره کوم چې حجر اسود نه بعد دی، بیا په دې پسې چې کوم دی د دې سره هم هغه څه کړي دي چې رکن یماني او حجر اسود سره کړي؟ وی ما ورته وی چې لا، نه دې څه خو یې نه دي کړي. وی چې افلیس لک فیه اسوة حسنه، نو ته د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوې، ستا نمونه نه ده؟ وی ما ورته وی چې ولې نه؟ نو بیا زه روان شه سیده ځه. د دې نه واضح کېږي چې دا سړی د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې او د هغه په سنتو څومره سخت. او زه بار بار دا خبره کومه د خپلو خلکو ته، زمونږ د په دې بر صغیر کې دا قصه چلېږي، دغه ملکونه چې دي د پاکستان او خوا او شا ده، عوام نه پرېږده، ملا به دا خبره کوي، نو څه چلو شو، څه کوپرې وکړو، ته به ورته دا ذکر نشته، دا کوم ذکر چې ته کوې، نو خو الله یادوي، شیطان یادوي. یو کس خبره کوله ما اورېده، نو وایي چې دا نن سبا د بعض خلک وایي چې دا کار نشته او دا ذکر نشته او دومره ذکر نشته، او د دې نه ښه نه ده چې یو سړی شراب څکي او دی ذکر کوي، خو کوي دی که نه؟ اوس داسې خبره شوه، دا اوس د بل طرفه راتاو شي، په دې باندې عامي خو دوکه کېږي، خو زه دې ملا ته حیران یم چې دا دې دا څنګه خبرې کوي. اوس یو سړی تا ته دا وایي چې د ورځې شپږم مونځ دي، تا به رد وکړي چې نه شپږم خو نشته، پنځه فرض دي. بل راغی تا ته ووایي
وی د شراب اسکو نه ښه نه دی چې شپږم لمونځ وکړي، د زنا کولو نه ښه نه دی چې شپږم لمونځ وکړي. موږ ورته نه، څنګه چې شراب څکل نافرماني ده، دغه شان د شپږم لمونځ شریعت کې راویسته دا هم د الله او د الله د پیغمبر نافرماني ده، دا عبادت نه دی. اوس که څوک دا کار وکړي، لاړ د کعبې دا یو ګوټې لاس یې پراخ کړو دا ښکلې کړو، بل ورته ووایې چې ناروغه دا نشته. دا موږ باندې ډېر کسان دا قسمه رد کوي، هلکه نو ایسې چېرې خو د الله کور دی. نو یو سړی مسلمان دی، مین دی، په الله باندې د محبت د لاسه لاړه وي ګوټ باندې لاس راکولو، تاسو مړه سړی بلکل ستا اګستو ته نه پرېږدئ. نو دلته عمر ته وبیسئ رضی الله عنه، او د هغه جواب ته وګوره، وی تا پیغمبر لیدلی په طواف؟ هغه وی او وی دا کار یې کړی دی؟ وی نه. نو وی ته یې څنګه کې؟ بس خبره ختمه شوه. موږ د الله بندګان یو، بیا دې بندګانو ته الله یو نمونه رالیږلې ده چې ده ته ګورئ او عمل کوئ. د بنده دا اختیار نشته چې دی پکې زیاتې او کمی کوي. حتی چاته دا وایي چې یاره د کعبې د غلاف پورې دا ځوړندېده او یو پاو ساعت او 20 منټه او ګنټه او دلته دا جړاګانې او دا اوښکې او په دې سړی پروت دي، نورو ته یې لاره هم بنده کړي، دا صحیح نه ده. یاره صحیح نه ده، صحیح خو د الله کور دی. نو دلته به ولم جواب دا ورکړي چې څه د رسول صلی الله علیه وسلم نه زیات مینې د الله په کور، د صحابه کرامو ته زیات مینې په کعبه باندې؟ نه، هغوی دا کار نه دی کړی. او ځکه مشهوره خبره هغه دا چې هغه ورځ چې کومه خبره دین وه هغه نن هم دین دی، او په هغه ورځ چې کومه خبره دین نه وه هغه نن هم دین نه دی. موږ د ځان نه بلکې زیاتې نه شو کولی. صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عابس بن ربیعه نه، هغه وایي چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه بیانوي چې هغه یو پیر راغی حجر اسود له ښکلی کړو، وی بیا دې حجر اسود ته ولاړ ورته وي اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ما ته ښه پته ته یو کاڼی نه چاله فایده ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي. خو که ما چې ته رسول وسلم نه وی لیدلی کنه چې ته یې ښکلولی ما هم ته نه ښکلولی. د دې نه دوه خبرې راووتې ګوره، یوه وی که پیغمبر نه وي ښکل کړی که نه ما هم نه ښکلولی، تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم. دویمه یو شي ته چې مقام میلاویږي که نه هغه هله میلاویږي چې شریعت وله مقام ورکړي. یوه بل هغه مقام هم په حدودو کې دننه. موږ د حجر اسود قدر کوو، موږ د حجر اسود بعض فضایل چې صحیح حدیثونو کې راغلي هغه منو، موږ حجر اسود ښکلوو، موږ ته اشاره هم کوو، موږ دا کار سنت هم ګڼو، عبادت هم ګڼو، الله ته به ځان نږدې کوو. خو د دې نه اخوا موږ حجر اسود له دا مقام نه ورکوو چې دې کې برکت دی او دا د خلکو بیماري ښه کوي او په دې چې لاس راکاږي او په بدن یې راکاږي نو دا وشي او دغه وشي او داسې وشي، دا د ځان نه قیسې دي. دلته عمر رضی الله عنه ما ته پته ده چې ته کاڼی نه فایده ورکولی شي نه نقصان، خبره ختمه شوه. نه تا کې فایده شته نه تا کې نقصان شته. خو دا مقام چې وي تا ته میلاو شوی دی هغه دا چې رسول الله وسلم ته ښکل کړی. دا دلیل دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د سنتو د سنتو ډیر پابند. امام ابن ماجه روایت راوړی، امام ابو داود هم راوړی دی. عمر بن خطاب وی فيما الرملان الآن وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. کله چې عمرې له لاړ شي او طواف کې کنه نو په اولني درې چکرو کې رمل کول د سنت طریقه ده، او سنت طریقه چې ورته ویلی شي معنی واجب نه ده. رمل څه ته وایي چې سړی نږدې نږدې قدمونه زر زر وي، یو منډه ده، منډه جدا شي، یو نږدې نږدې قدمونه اخیستل سړی تیز روان، دا سنت طریقه ده. نو هغه دا وایي چې اوس دې ته څه ضرورت دی؟ یو سړی دا ویلی شي چې نن دې ته څه ضرورت دی؟ دا خو کله چې صحابه کرام رالو مکې ته عمرې له راننوتو او د مشرکینو سره معاهده شوې وه، روان کال هغوی ورته تاسو عمرې له راځئ، مسلمانان رالو عمرې له. نو مشرکانو دا خبره کوله وی دا د مدینې بیماریانو او تبې والي دوی نه ساده موتی دی. نو رسول الله وسلم امر وکړو
چې په دې اولني 3 چکرو کې رمل وکړي. دوی ته پته ولګي چې ګوره موږ اوس هم ښه جوش او جذبه کې یو، دا ستاسو غلط فهمي ده. عمر بن خطاب وایي چې سړی اوس دا وایي چې اوس دې ته څه ضرورت دی، اوس خو الله اسلام له عزت ورکړی دی او کفر او کافران یې ذلیله کړي. بیا به خپله وایي وایم الله، زما دې په الله قسم ما ندعو شيئا كنا نفعله على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، زما دې په الله قسم چې یو کار ما د پیغمبر سره کړی که نه هغه زه چېرته نه پرېږدم. اوس اگر که اسلام له الله عزت ورکړی خو بیا هم موږ په هغې باندې عمل کولی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي. دې ته وایي تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم. یو تابعداري زموږ په ملکونو کې کېږي، ته به د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوي او دی به ته مذهب بیانوي، ته به د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوي، دی به وایي زموږ مذهب جدا. او عجیبه مذهب دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث په مقابله کې دی. ته به ورته حدیث بیانوي، دی به وایي پلار، ته به ورته حدیث بیانوي، دی به وایي مولوي صاحب، صاحبیاق صاحب، کلی، پښتانه، ملک، علاقه. یو دا تابعداري ده. یو تابعداري داسې لکه څنګه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه. امام بخاري یو روایت راوړی دی د ابو وائل نه، هغه وی شیبه ابن عثمان ما ته دا قصه کوله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو ورځ ما سره ناست و او دی ما ته ووی چې زما دا اراده ده، څو پیرې مې دا اراده کړې ده چې الا ادع فی الکعبة صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بین الناس، چې دې کعبه کې دننه چې رسومه سره زر او سپین زر پراته دي، کعبه کې دننه سره زر سپین زر پراته وو، نو داسې زړه مې کېږي چې دا روانه به په دې خلکو کې تقسیم کړم. وی ما ورته وی شیبه ورته وی چې دغه ته مه کوه، قد سبقك صاحباك لم يفعل ذلك، ستا هغه دوه ملګرو هم دا کار نه دی کړی. د رسول صلی الله علیه وسلم ورته یادو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، نو هغه دا وی هما المرآن یقتدى بهما، هغه دوه سړي دي چې د هغوی تابعداري پکار ده. او دې خبرې نه غلی شو، مقصد دلته دا دی وی هغه دوه سړي دي چې د هغوی تابعداري پکار ده. حالانکه علماو دلته دا خبره لیکلې ده د دې روایت په وضاحت کې، لکه ابن حجر هم لیکلې ده خبره، وی که عمر بن خطاب دا کار کړی دا کار څه حرام خو نه و، کار جایز و. لکه ګوره رسول صلی الله علیه وسلم یو څو کارونه نه دي کړي، د دې د لاسه نه چې دا کار ناروا دی، د دې د لاسه چې د خلکو نوی نوی اسلام قبول کړی دی، اوس به د دې نه بله مسله جوړی شي. لکه یو پکې دا وه چې عایشې ته ویلي رضی الله عنها، وی عایشې که دا قریش د دوی د اسلام لا تازه نه وی نو ما به دا کعبه په حقه زړو بنیادونو جوړه کړې وه، خو داسې یې ونه کړه. ولې چې دا خلک نوي دي او پته لګي اوس به نور څه وي چې د الله کور یې وران کړو، دا یې وکړو او دغه یې وکړو او داسې. بیا وروسته عبدالله بن زبیر کعبه که زړو بنیادونو باندې جوړه کړې، نو که چېرته عمر رضی الله عنه دا کار کړی وی روا به وي که ناروا به وي؟ روا به وي، د کې هېڅ نشته. د انفاق جایز و چې اگر اغستی او د مسلمانانو کې تقسیم کړی خو نه وي چې دغه دوه کسانو دا کار نه دی کړی زه یې نه کوم. تابعداري مه مخکې کېږه، دلته بله فایده زموږ دپاره د مشرانو نه مه مخکې کېږه. دا یو نیم سړی داسې لږ ډېر دینداره شي بیا دومره ټوپونه وایي چې داسې د دې امت د دې غټو غټو علماو امامانو نه مخکې کېږي. او دا هله چې کله سړي تقوا په سر واوړي، تقوا هله مزه کوي چې حدودو کې دننه وي، خو چې کله په سر واوړي نو دی بیا نورې شروع کړي. مشرانو نه مه مخکې کېږي. او دا ادب یې زده کړه د عمر بن خطاب رضی الله عنه. نو دا هم دلالت کوي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې ډېر پابند و. صحیح بخاري صحیح مسلم کې یو حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، و عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د جمعې خطبه کوله، اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، په دې کې یو کس راغی د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې و، په هغه پوخانو مهاجرینو کې، او په یو روایت کې د ده نوم ښه واضح راغلی دی چې دا عثمان بن عفان رضی الله عنه. نو عمر ورته اواز وکړو خطبې په منځ کې، وی ایة ساعة هذه، دا څه ټیم دی؟ دا د راتلو ټیم دی؟ ته دې وخت وګوره، معنی دی چې هغه لیټ شوی و
نو راننوت. نو هغه ورته انی شغلتو، زه مصروفه شوی وم، څه کار را پېښ شوی او چې زه د بازار نه کور ته ورسېدم په دغه ټیم کې ما اذان واورېدو، مخکې پرې نه یم پوه شوی. فلم ازد ان توضعت، نو ما صرف چاردام وکړو رامنډې مې کړې، یعنې دغه ټیم پکې ما ته میلاو شو چې ما اذان واورېدو، لکه دا خو ټیم دی بس. او دس چاردام مې وکړو رانو. عمر ورته وایي والوضوء ایضا، بیا چاردام دې وکړو. وقد علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يأمر بالغسل، او تا ته دا پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د غسل امر کو د جمعې په ورځ. تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته په دې باندې زورونه ورکړه. بعض علما دې حدیث ته دا مسله ثابتوي د جمعې په ورځ غسل لازم دی. حالانکه دا خو موږ خپلو ځایونو کې دا مسله ذکر کړې او تحقیقي قول والله اعلم زموږ په زړه مطمئن چې به کوم قول دی هغه دا دی چې د جمعې په ورځ غسل کول سنت طریقه ده، او دا حدیث په دلیل دی. یو سړی وایي دا بیا څنګه دلیل دی؟ دلیل پې په دې دی چې عثمان رضی الله عنه دي لامبري او د چاردامي وکړه. نو سړی به ما ته دا وایي چې ولې عمر وله زورنه ورنه کړه؟ نو خو عمر وله زورنه ورکړي چې غوره کار دنه پاتې شو. دې کې څه دي؟ لکه موږ خو جمعې په ورځ غسل کول څه دي؟ سنت دي. او ته یو سړي ته یو ورځ دا وایي چې لکه ته ولې نه غسل نه کړې؟ نو خو به لازم ستا مطلب دا نه چې غسل لازم دی، مطلب دا چې غوره کار دی ته ولې نه کړې. بله دا چې په عثمان رضی الله عنه باندې په دغه ټولو صحابه کرامو کې چا رد ونه کړو چې دا څنګه واجب کار پرېښودی دی. د دلالت کوي په دې باندې چې جمعې په ورځ غسل کول دا سنت دي. خو صرف دا مسله ترې راووته چې عمر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم ډېر سخت تابعدار او د هغه په تابعداري کې سخت. بله یو مسله ترې راووته ډېره ګټه او ډېره اهمه، هغه دا چې انسان کمزوری دی. انسان کمزوری دی، ډېر نیک عمله سړی کله هغه ته عذر را پېښ شي. نو په خلکو بدګمانیانې مه کوئ. ښه زمونږ د پښتنو په معاشره کې دینداري کول هم ډېر ګران کار دی. او بیا چې لږ مقام دی لږ اوچت و که نه، بیا خو به 24 ګنټې په اودس کې اوسي. معمولي اخوا دېخوا که دې وکړو نو داسې ټاپې به د باندې ولګي چې خیال دې دی وایي شیخ صاحب ته څه ټیم راکړه منزله. دې په خپله رامنډې وایي کله چې کله امام خطبه ختمه کړي، خو نه شیخ صاحب او مفتي صاحب به د 8 بجو نه په جومات کې ناستي. که چېرته یې ولیدي چې منزله نه اوس ښه دې هم را روان دی، دې هم دغه ټیم را روان دی، خو تا ته ده اوس. نو کله انسان دی هغه د هر قسمه عذر راتلی شي او ښه دینداره کس وي. عثمان بن عفان مبارک ته څه وایي چې دینداره دی نه ونو بې دینداره څوک دي؟ انسان ته عذر را پېښ شي، کله بیمار شي، کله خوب شي، کله ستړی، کله بچي، کله بازار. اوس د بازار نه لیټ تللی وي، د بازار نه کور ته تلم وایي دغه زه پوه شوم چې یاره دا خو ازاري و ټیم شو. نو په خلکو بدګمانیانې مه کوئ. ښه او دا ښه خلک چې کوي که نه دا نیکان په معاشره کې دا انسانان دي، د دوی هم زړه دی، د دوی هم خواهشات دي، د دوی هم بچي دي، د دوی دا بدن هم د هډوکي او د غوښې نه جوړ دی. اوس یو سړی خبر شي چې هغه پلاني لکه اکثر په کې داسې کوي. اوس یو عالم چا کره میلمه شو، سفر کې څه ځای ته لاړ او میلمه شو، ده به اوس ټوله شپه دا راډار لګولی چې دې تهجد له پاسي کې نه پاسي. ښه که تهجد یې ونه کړو او چې څوک راځي دا قصه به بیانېږي. هغه وایي زه پېژنم راغلی دلته اوږده اولنۍ خبره ته کې مونږ خو جو الله دې معافي کوي او دا معاف دی، مونږ خو جو الله دې معافي کوي. دویمه واجب دي ده نه، سنت یې پرېښودی څه چلو شو. درېیمه په سفر کې دی ستړی به یي، پردی ځای داسې نه سم چې خپل ځای وي. کله سړی ستړی شي، وږی شي، تږی شي، وخت ورته نه معلوم، ډېرې مسلې راځي بل ځای کې. نو لږه ګزاره کوئ، لږ څه کوئ؟ ګزاره کوئ.
او مزله دا اعتراض صحیح نه ده، خو دا بیا هم چې یو سړی په ډېره غټ اوچته مرتبه کې یو چا باندې اعتراض کوي دی له بیا هم مزه کوي ځه. نو په خپله د یو سړي دغه عالي چې هغه 5 وخته لمونځ په جومات کې صحیح نشي کولی او دی به هم اعتراض کوي، چا نه به تپوس کي نیکعمله سړی به او د پیر ورځ ده ستاسو خو به روژه وي؟ هغه وایي نه نن مې روژه نشته، روژه نشته. بیا به دی شروع دی روژې به نیسي او دې نه تپوس وکړه د دې رمضان دا روژې هم دی په داسې پوره کړي لکه ساعت یې په د اخري ورځو کې وته ووالی، خو دی به بله اعتراض کوي لکه نه سنت روژه ده وایي نه نیول څه چل شو او کیدی شي نیسي نه نه نیولې او د سره یې نیسي نه ستا پکې سویمه ده سره یې نیسي نه الله یې نه رانیسي په دې ته څوک یې چې ته یې رانیسي. او که ډېر زړه دې کېږي د نصیحت نو ورته نصیحت وکړه چې دا ښه عمل دی اجر پې الله ورکوي او بس خبره ختمه شو. نو ته خو خلکو ته اوس بیانې او بیا که ته چېرته ووایې که نه چې هغه پلانې نه دی به دا یو وخت کې داسې چې پلانې وي موږ یې پېژنو. سړی وایي چې ګورې ولیاذ بالله فحاشۍ کې نیولی دی که چېرته نشو کې څنګه ته یې سیړ ته کې څنګه څه چل دی وایي د پیر د ورځې روژې هم نه نیسي. الله په بعضو خبرو موږ نه رانیسي او دی به لږې تا سره به حساب نو دا خبره یاده کوي د دینداره خلک چې کوم دي الله والا دا هم څه دي انسانان. او بله یو خبره کې شریعت گنجایش ورکړی دی چې مرضي دي لکه کې او که نه کې هغه وي ځای ده. ما و تعالی خو شریعت د اختیار نه راکړی چې موږ له ګریوان ته لاس واچوو چې ته یې ولې نه کړې. یو خبره لازم ده هغې کې ته سړي ته ویلی شي چې ولې نه کړي. نو دا دلته ډېره ښکلې فایده وه او زموږ دپاره ډېره اهمه وه هغه دا چې ګوره د عثمان بن عفان په شان سړی رضی الله عنه هغه هم دغه دی څه شو لیټ شو 2 کار یې کړي یو یې نه دی کړی غسل یې هم نه دی کړی یعنې یو خو لیټ راغی ځکه خو عمر رضی الله عنه وایي که نه یو خو لیټ راغلی او بیا دې صرف اودس چارده هم کړی دی یعنې خټه کې دې اوبه ښه ډېرې کړې. بله خبره ته وکړم هسې د عمر په شان سړی چې عثمان له دا زورونه ورکوي مزه کوي چې اوس ته څه نه یې او لږې په غټو پورې نښتی او په اوچتو خلکو پورې نښتی که نه هغه بیا پښتانه وایي څومره چې صادر دی دومره خپې غځوه صادر نه خپې مه وباسه. نو عمر رضی الله عنه دی دغه ته وګوره د رسول صلی الله علیه وسلم دی تابعدارۍ ته ورته یې وویل تا ته پته نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم به موږ ته د غسل وي دی ورته له ټولو به مخکې وویل. دغه شان یو روایت کې راځي امام ابو داود راوړی دی چې دغه وایي د حارث بن عبدالله الثقفي وایي زه یو پیر په عمر بن خطاب رضی الله عنه پسې رالم وایي ما ترې تپوس وکړو د هغه زنانه په باره کې چې هغه حج کوي او د اختر په ورځ هغه طواف وکړي. د اختر په ورځ کوم طواف حج خو هم کړی طواف افاظه چې دا رکن دی دې نه بغیر حج نه کېږي. یو زنانه دا طواف وکړي او بیا په دې باندې حیض راشي او دې ته خو یو بل طواف پاتې دی کوم یو رخصتي طواف. نو دا به څه کوي وی عمر رضی الله عنه وی چې نه دا به دا طواف کوي. اوله کې مسله دي چې وروسته منسوخ شوې ده رسول الله وسلم بیا دغه زنانو له اجازت ورکړې دی چې کومه زنانه شرط دا دی چې دې دغه طواف حفاظه کړي او په دې حیض راغی نو دا مستثنا ده دا بې د رخصتي طواف نه واپس تللی شي. خو دې ټیم کې دا مسله له حدیث نه وه. نو عمر رضی الله عنه ته ویل نه دا به لازم د هغه وخته پورې نشي وتی چې څو پورې دا طواف یې نه کړی. نو دې حارث ورته وویل وی کذلک افتانی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان فتوا خو ما له رسول الله وسلم هم راکړې وه ما د هغه نه هم تپوس کړی. نو هغه راته هم دا ویلي چې طواف به کوي بیا به ځي. ده ته د کوڅې نه وي عربت عن یدیک لاسونه دې الله مات که. دا د عربو عادتي خیرې دي دا د زړه د دوی مطلب نه هسې لاسونه دې پرېوځه پښتانه کله وي لاسونه دې مات شه. نو بعض داسې چې هغه هسې خلک په خوله دی ورته ووایي
وی زمانه تپوس کې د هغه څه په باره کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی دی نو که اوس چېرته زما جواب د هغه د جواب خلاف شوی یاره یعنې موږ نه ولي تپوسونه کوي د هغه څه په باره کې چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې فتوا ورکړې ده یعنې الله دې نه کړي کوم چې سړی خطا شي انسان خو خطا کېدی شي نو دا د هغه یره وه یره وه په ځان باندې نو ګوره لاسونه دې پرېوځي نو ته زموږ نه تپوسونه د هغه څه په باره کې کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دې یو بېر تپوس کړی چې هغه جواب درکړی او خبره ختمه شوه او دا زمونږ دپاره ګډ درس دی چې هغه جواب درکړی خبره ختمه شوه معنا چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث پکې راغی خو فیصله وشوه بیا پکې مولوي صاحب یادول مذهب یادول امام یادول ملک یادول قوم یادول څه معنی لري دلته هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم فتوا درکړې ته به د عمر نه تپوس څه لکې وګوره عمر څوک دی نو چې دی دا خبره کوي نو بل څوک دی په امت کې چې د هغه خبره به د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقابله کې یو ډېر ناشنا روایت امام بیهقي راوړی دی وی یو پیر د عمر رضی الله عنه سره یو کاتب لیکونکی اب دا خطونه لیکل یو شی بل شی ځکه چې سړی خلیفه شي دا ډېرې ذمهوریانې نو دا یو څو کسانو چې دوی به لیکل کول نو یو کس دا ولیکل څه خبره یې ولیکله او بیا ورته لاندې دا ولیکل لکه خط یې لیکو چاته د عمر رضی الله عنه د طرف نه نو لاندې ولیکل وی هذا ما ارى الله امیر المؤمنین عمر دا هغه خبره ده چې الله امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته خو ولې د هغې به پوه کړی دی یعنې دا خبره چې کومه وشوه نو دا الله هغه ته وراچولی وه زړه ته او هغې به پوه کړی نو ډېر یې ورټو وی نه ولیکه هذا ما رأى عمر دا د عمر رای ده ان كان صوابا فمن الله كدا راي برابري ياخذ الله له طرف توفيق ده وان كان خطا فمن عمر او كغلطي نو ده عمر غلطي تسن ذلك چې دا عمر الله عمر ته ورغولې نو کزبګي خطا بیا الله خطا خبره کوي بیا یری ته ولي کدي چې دا عمر خپل راي ده نو کدا راي صحیح وا دا توفيق ده الله له طرف نه بیم ګورې ځان ته نسبت نه دی کړی که دا رایې صحیح وه دا دلالت د عمر په هوښیارتوب کوي یا که دا رایې صحیح وه دا دلالت د عمر په علم باندې کوي نه که دا رایې صحیح وه د الله طرف نه ده او که دا غلطه وه نو بیا د عمر د طرف نه ده دا قاعده یاده کړئ تاسو هره خبره چې کوې که نه د دین په باره کې دا ورسره وایه که زما دا خبرې صحیح وي نو دا د الله طرف نه دي او که دا غلطي نو دا به زما او د شیطان د طرف نه الله او د الله رسول به د دې نه بري او بیزاره وي خو له غاړه ازادي کړي سبا له دې الله راونیسي چې تا د دین په باره کې خبره کوله او غلطه او نسبت یې د هغې ما ته کو او نسبت یې د هغې پیغمبر ته کو نو که دا قسمه خبره تا خلکو ته کړي او زړه کې دي نو غاړه دې ازاده شو تب الله ته دا وایي چې الله ما خو ته ویلو که صحیح وي د الله له طرف نه که غلط وي زما او د شیطان د طرف نه ځکه چې الله خو غلطه خبره نه کوي رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته غلطه مسله نه بیانوي نو دلته د عمر رضی الله عنه هغه یره هغه راښکاره کېږي چې داسې نه چې الله یا د الله پیغمبر ته داسې څه نسبت وشي چې د هغې نسبت هغوی ته مناسب نه دی د عمر رضی الله عنه یو ډېر ناشنا قول دی او دا ډېر مناسب دی د مقام سره امام بخاري معلقا راوړی دی او امام ابن ابي شیبه خو په پوره سند سره راوړی دی احنف ابن قیس وی عمر رضی الله عنه به یو دا نصیحت کو تفقهوا قبل ان تسودوا دا ډېره مشهوره وینا ده د اکثرو علماو په ژبه بیانیه عرب او عجم تفقهوا قبل ان تسودوا علم ازده کوي مخکې د دې نه چې مشران شي تسودوا یو وضاحت دا دی چې دا د سیادت نه اخیستی شی د مشرتیا یو مشرتیا هغه دی چې علم ازده که مخکې د دې نه چې الله دې یو مشرتیا درکړي ولې بیا نه کېږي علم
زموریان ډېرې شي یو دا جواب شو چې هغه ځای ته رسېد ته پوه بله دا چې کله سړي ته یو منصب میلاو شي که نه شیطان یې نه پرېږدي د تکبر د ده زړه ته ورچوي لکه اوس زمونږ دا مجلس دی ته عام مسلمان ته ووایه راځه دین زده کوو دی ښه په اسانۍ راسي یا هغه مشر چې هغه عجزه دی او الله والا دی هغه هم راځي خو چې دینداري پکې نه یو مشرتیا ورسره وي والعیاذ بالله والله دې داسې سوچ نه موږ لرې ساتي هغه ته ځان بیا په دې داسې کمزوری ښکاري چې یعنې زه به په ځمکه ناست یم او دین به یې زده کوم دا مشرتیا په ده کې یو نوع تکبر پیدا کوي لازم تکبر په سړي کې راځي الا من رحمه ربي چې الله یې وساتي هغه ته ساتلی کېږي بس یعنې زه اوس یو سړی غټ سړی دی چې صرف په لاره روان وي 20 ګاډي ورسره روان او ده کې دینداري نه وي نو ته څنګه دې علم ته کښېنئ چې راشه علم یې زده کړه یو کوس یو سړی ما ته د دیندارو خلکو قصې راولې خو ما وایي چې دینداري سړي کې هغه سره د مشرتیا هغه کې عاجزي او بهغې ښکلی مثال دا مونږ چې د چا سیرت بیانو دا دی او د ده په شان نور نو یو مطلب دا دی چې د دې نه مخکې څه مشرتیا درته میلاو شي علم یې زده کړه مشرتیا کې د نه ډېرې خبرې راتلی شي لکه ګوره د کور مشرتیا سړی د بچو پلار شي بینوسي وشي ذمهوریانې ډېرې شي دې او هغه کس چې د هغه په اوږو د ذمهوري نشته دوی په ژوند کې ځمکه اسمان فرق دی او موږ داسې وویلی شو چې د نصیحت دا مطلب دی دا معنی پکې دننه پرته چې موقع دل الله در کړي نو دې کې علم وکړه مخکې د دې نه چې داسې حال پته راشي چې بیا به درته دا موقع نه میلاویږي دا زموږ دپاره ښکلی نصیحت دی اول زما لپاره بیا ستاسو لپاره نن موقع ده هر څه برابر دي هر وخت ګوره دا موقع نه وي یو ورځ به مصروفه شي یو ورځ به بیمار شي یو ورځ به بوډا شي یو ورځ به مړ شي او نن موقع شتي نه همیشه تاسو یې نه همیشه زه او نه به همیشه موږ یو ځای یو کیدای شي یو خو یو ځای نه یو نو ځکه دین یې زده کوي او د الله په دین ځان پوه کړي مخکې د دې نه چې دا موقع ده نه الله واخلي د رسول صلی الله علیه وسلم تعظیم د هغه د سنتو د تعظیم خبره خو مونږ کړې د هغه طریقې قدر به یې څنګه کوو خو د رسول صلی الله علیه وسلم قدر به یې څنګه کوو دې کې صرف یو قصې ذکر کوم قصې به کې ډېرې دي خو بیا به وخت ډېر ولګي امام احمد یو اثر راوړی دی د عبیدالله ابن عباس نه رضی الله عنه یو عبدالله ابن عباس دی بل څوک دی عبیدالله ابن عباس دا د عباس رضی الله عنه زوی دی چې د رسول الله وسلم تر هغه وی ډېره ناشنا قصه ذکر کوي وی کان للعباس میزاب على طريق عمر بن الخطاب رضی الله عنه د عباس کور کې ناوګۍ چې کومه لګېدلې وه او بهر ته راوتې و د هغې نه به د اوبه رابهېدې نو په دې لار باندې به عمر رضی الله عنه توراتو دا د رسول الله وسلم د وفات نه بعد دا قصه راغلې ده نو عمر رضی الله عنه یو پیر د جمعې د ورځې لپاره ښه مزېدارې کپړې واچولې او راووتو وقد كان ذبح للعباس فرخان العباس رضی الله عنه په کور کې څه مرغۍ یا چرګه څه شی حلال کړی شوی فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فاصاب عمر سبحان الله دې چې کله دې ناوګۍ ته رسېدو هغوی اوبه ور واړولې چې وینه صفا شي او وینه به چا راغله ابو عمر رضی الله عنه راغی جمعې منځه روان دي نو عمر رضی الله عنه امر وکړو چې دا ناوګۍ زه دلته سبا بیا وینم دا به لرې کړي عمر رضی الله عنه به کور ته لاړو خپلې کپړې وویستې او نورې کپړې واچولې راغی خلکو له امامتي ورکړه په وخت کې مه شو رسول الله وسلم دنیا کې نشته نو عباس رضی الله عنه پسې راغی ورته یې وویل والله
إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. تا هو اغا ناوغی ده لری کولو امر کڑا و اغا منگ لریم کڑا خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخفر اللہ سون لگولی و دغازی کی چی ده دا خبر واوری دا خبشو سخ ویتا لزا قسم در کوما دا ناوغی خوبه لگه خدا بدیسی نلگه دا بدیسی لگه چی زما پا اوگو بودری گه وبه لگه لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقو تيوي امير المؤمنين من دون ده رسول صلى الله عليه وسلم ما تدي سپتو اداغه لګولې نو ځکه شان هغه کیناستو عباس رضی الله عنه دغه په وګو باندې لپاسه ودرېد هغه اوچت کو هغه زیته هغه ناوګي واپس ورغله تعظیم د رسول صلی الله علیه وسلم د دې سړي په سینه کې څومره یعنی داسې د ګناه کار خو نه دی کړی دا کار یې د ګناه کړی چې دا د خلکو د تلو راتلو لار ده کله یو شی کله بل شی راځي نو دا دې ځای نه لرې کوي بس خو چې صرف دومره پته ورته ولګېده چې دا رسول صلی الله علیه وسلم دا خپله لګولې ده نو بیا یې دا واپس کړي او په دې طریقې سره به یې واپس کوي یو روایت کې راځي امام بخاري راوړی دی سعید ابن یزید وی زه په مسجد نبوي کې ورځ ولاړم فحسبني رجل زه یو کس په کاڼي داسې وویشتم په وړي کې کاڼي باندې وی چې ما وکتو عمر بن خطاب رضی الله وی ما ته وی چې لاړ شه دغه دوه کسان راوله وی جومات کې دوه کسان ناست وی زه پسې ورغلم ما ورته وی چې امیر المؤمنین هم راغواړي راشي چې کله ابو هريره وی دوی چې من انتما څوک یې تاسو روایت کې راځي من اين انتما تاسو د کوم ځای راغلي هغه ته موږ د طائف ته راغلي که تاسو د مدینې وې کنه لاوجعتكما ما دلته وهلې تاسو سزا مې درکوله ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې بچا خبرې کوي ادب د رسول صلی الله علیه وسلم د دې سړي په زړه کې څومره دی د رسول صلی الله علیه وسلم خو دنیا نه تللی او قبر کې دی خو د هغه په جومات کې تاسو څنګه تاسو چې دی اواز اوچتوئ او ځکه ګوره په دې دلیل دا دی چې د صاحب ته اواز ونه کړو دا هلکه راشه ته څه چېرې وکړو په کاڼي وویشت زه دغه اولنی کس یادوم هغه دوه پسې بیا دی لېږلی نو په کاڼي وویشتو ته دغه راشه نو که تاسو د دې ځای وی نو بیا مې سزا درکوئ دې ځای نه موږ ته ګوره یو بله فایده هم راووته ډېره اهمه د ټولو خلکو سره به یو شان معامله نه کوي د خلکو حالاتو ته به ګوري د خلکو عاداتو ته او علاقې ته به ګوري دا فرق پکې کوه ګزاره به ورسره کوي لکه اوس بعض علاقې داسې چې د هغې خلک مشهور دي په دې چې دوی کې سړیتوب دی تعلیمونه یې کړي دي علمونه یې کړي دي یو علاقه داسې ده چې غرایزه علاقه ده نه تعلیمونه چا کړي نه علمونه کړي نو ته به د دغه علاقې د خلکو سره داسې معامله نه کوې لکه څنګه چې ته د بل علاقې سره کوې ولې تاسو ته چې غلي ناسې روجم ده فرق د دوی په حال کې دی یو شان معامله به نه کوې نو دغه شان تاسو ژوند کې چا سره معاملې راشي که نه نو مخامخ سړي ته ګوره کله داسې وشي لکه ستا معامله راله د ځوان سره او د بوډا سره فرق به نه کوې که نه د هر چا خولې ته وردانګه دی یو بخاري یو سړي ته وردانګي سپینو ډکو لحاظ به پکې نه کوې فرق به کوې ښه د ځوان سره مسله راله او د ماشوم سره راله یو شان خو به نه او د نر سره مسله راله او د زنانه سره راله فرق بکی عالم سره مسله راله د جاهل سره راله فرق بکی یو مخوري سړی دی په علاقه کې خلک ورته د عزت په نظر ګوري او د یو عام سړي سره دې مسله راله ته به فرق کړي دا هم د دې ځای نه دا مسله راووته چې عمر بن خطاب هغوی ته وي که د مدینې وې ما وهلې
ځکه چې د مدینې خلک خو د دې ادب نه پکار چې خبرې په مکه مسجد نبوي ته ځي راځي خو چونکې دا طایف نه راغلي دي علاقه لري ده نو دوی په دې خبره لا نه دي پوه نو ځکه یې معاف کړو خو دا چې موږ ته واضح شوه چې وګوره دې سړي د رسول الله وسلم څومره ادب او احترام وکړ یو روایت کې داسې راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي زه په یو مجلس کې ناست وم د انصارو سره دې کې ابو موسی اشعري رضی الله عنه راغی راوي ابو سعید الخدري دی دا قصه د ابو موسی اشعري کې دي دواړو صحابه کرامو په نومونو کې اکثر سړی کله خطا شي ابو سعید الخدري ابو موسی الاشعري ابو موسی راغی كأنه معذور دي سراغه لکه یریدلی چې لکه بچا یره راغلی که نه نو څه وخت بعد هم پته لګي سړي وی چې څنګه راننوتو او قصه یې شروع کړه ابو موسی اشعري رضی الله وی چې لاړم په عمر رضی الله عنه پسې 3 پیرې مې ته اجازت وغوښتو د ده نه تلو د سنت طریقه دی ته اجازت څو پیرې دي 3 پیرې فلم یأذن لي نو هغه ماله اجازت رانه کړو فرجعتو زه واپس راغلم نو بیا ما ته اواز وکړي چې څه چلی لکه ته خو د 3 نه بعد ولاړې وی ما ورته وایي چې 3 پیرې مې اجازت واخیستو تا اجازت رانه کو زه واپس شوم دا خبره ما د رسول الله وسلم نه اورېدلې ده چې چاته 3 پیرې په 3 پیرو کې اجازت میلاو نه شو فلیرجع نو دی واپس شي وی چې څنګه ما دا خبره وکړې ما ته وی چې زما دې په الله قسم ته به په دې خبره باندې ګواه راولې او که ګواه دې رانه وستو نو داسې سزا در کوم چې یاد یې ساتي امنکم احد سمعه من النبي صلی الله علیه وسلم په تاسو کې چا دا خبره اورېدلې ده رسول صلی الله علیه وسلم یې نور ورته وویل ابی بن کعب ورته وویل دا امیر المؤمنین دا مسله خو داسې صدقه نه ده څه پیچیده دا خو په دې مجلس کې د ټول نه کشر به تا ته وویل فكنت اصغر القوم ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی په ټولو کې وړوکی زه وم نو زه پاڅېدم او خبره مې ورته وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې زه پرې ګواهي کړو یو روایت کې راځي چې عمر رضی الله عنه بیا ابو موسی اشعري ته وویل زه په تا بدګمانه نه یم ته ښه سړی نیک عمله سړی ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد د پیغمبر نه خبره نقل کول ډېر ګران کار دی نو ځکه پکې موږ لږه سختي کوو تعظیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نن سبا کینی په منبر باندې ابو شروع وکړو پیغمبر ویلي دی او پیغمبر یو پیر روانو یو بوډۍ ښځه را روانه وه هغې په سر کچري را ګزارلې وه او یو بوډۍ را روانه وه او سامان ورسره و پیغمبر پسې ورغی او سامان یې ته اوچت کړو هغې ورته بیا دا قصې وکړو هغې ورته دا قصې بیانېږي هېڅ پروا یې نه چې زه خو دې خبرې نسبت پیغمبر ته کوم دا به وي په رښتیا د پیغمبر نه ثابت یو طرف ته ابو موسی اشعري دی ابو موسی اشعري معمولي سړی دی خو د عمر رضی الله عنه د احتیاط ته وګوره وایي داسې چا اورېدلي نو چې کله ګواه میلاو شو چې او امیر المؤمنین ما م اورېدلي صحیح شو بیا بیانو ښه دې نه بله ګټه مسله راووته کېدای چې ستاسو ورته سوچ نه وي تللی کله ناکله د یو غټ سړي نه یو مسله یېره شي یا معلومه ورته نه لکه عمر رضی الله عنه ته د حدیث نه معلوم او زمونږ ذهن څه جوړ شوی لکه اوس یو عالم دی چا دې تپوس وکړو چې یاره شیخ صاحب دا مسله هغه تېر دا ماته نه دی یاد دوی به یو بل ته وګوري دا داسې شی عالم دی هغه چې ماته نه دی یاد یعنې موږ دا سوچ دی که نه زمونږ دوه سوچ دي یو چې عالم دې ته وایي چې د الف نه د یا پورې دنیا کې چې څومره دیني مسلې دي او کتابونه دي هغه ټول درته یاد دي دویمه څه چې یاد کړي هغه بیا د ذهن نه نه وځي دا خو د کمپیوټر هغه هارډ ډسک دی چې مسلې دې ورته ور واچوله بس بیا پکې پرته وي او موږ په دواړو کې غلط یو انسان که ډېر هم علم وکړي خو ډېر ته پاتې دی انسان کمزور دی نو کیدای شي چې یو عالم ته یو مسله نه معلوم هېڅ خبره نه او دا د هغه په مقام کې کمی نه راولي دویمه
او داسې کېږي او ډېر کېږي او زمونږ سره شي پخپله چې سړی مسله ښه یاده کړي خو چې کله مراجعه ونه کړي او بیا مطالعه ونه کړي هغه مسلې ته هېره شي نو کله بیا بل یو سړی لګیا چې خبره ذکر کړي سټارټ کړي څه سټارټ کړي د ذهن ته راځي او ویل کوي دا خو ما اورېدلي وو او ما لیدلي وو او د ذهن نه وتې وه انسان دی بل ګور دا علما نه دي دا الله ناشنا بندگان پیدا کړي ته سوچ وکړه په دې معمولي ذهن کې دا دومره مسلې کېنول او ډاکټر دی ډاکټر یو فن دی بیا په هغې کې هم دی په یو دغه کې خاص انجینیر خپل یو فن دی د بل خپل فن دی دا دومره غټه مسله نه ده خو چې کله ته علم کې دیني که نه هر قسمه مسله به ته ذهن ته وراچي د لغت مسله د فقه مسله د حدیث مسله د تاریخ مسله تخریج مسله بله 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 عقیدې مسله ټول به ته دې کوپړۍ ته وراچي نو که چېرته د دې کوپړۍ نه څه وځي نو ته یې پې مه ملامته کوه چې انسان دی انسان څه دی کمزوری بل د عمر زیاتېدو سره هم د سړي حافظه هغه کمزوري کېږي نادرا داسې یو نیم کس نادرا کله ناکله چې هغه حافظه بلکل هغه شان پاتې شي نور غټ غټ محدثینو مبارک کې راځي په تاریخ کې وایي په آخري وخت کې د حافظه ګډوډه شوې وه بعض مبارک کې راځي و آخري عمر کې ته خبره یې شوې وه بلکل ورته څه یاد نه و انسان دی کمزوری تاسو را بعض بوډاګان لیدلي نه کله ناکله پې داسې بیماري راشي چې هغه خپل بچي او ښځه هغه نه پېژني دا خو انسان دی نو د دې ځینې دا مسله راووته چې غټ نه غټ سړي ته هم کېدی شي یو مسله هغه نه معلومه نه یې رسېدلې وته اوس په دې کې موږ عمر رضی الله عنه نشو ملامته کولی ولې ځکه چې هغه ته دا حدیث نه دی رسېدلی کله چې موږ د امامانو مبارک دا خبره وکړو بیا دا خلک سره کېږي شنه کېږي لکه د عمر رضی الله عنه مبارک موږ ټولو دا ومنله چې او دته دا حدیث رسېدلی ټولو ښه په ارام موږ ناست شو ښه په مزې سره وایو خو که زه اوس دا ویم چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا حدیث نه ورسېدلی امام صاحب ته نه ورسېدلی امام شافعي ته نه ورسېدلی امام مالک ته نه ورسېدلی نو تا خو لږ ساعت مخکې د عمر رضی الله عنه مبارک ومنله چې او عمر ته دا حدیث نه ورسېدلی نو چې د عمر رضی الله عنه په شان اوچت شخصیت نه دا حدیث پاتې شوی دی نه یې رسېدلی نو د عمر نه بعد راتلونکي د عمر په مخ کې څه دي لکه ته د امت یو عالم راغلی عام عالم عمر بن خطاب ته وګوره هغه ته وګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه باندې داسې حال راغلی په نورو صحابه کرامو راغلی په هغې موږ په عامو درسونو کې هم ځای په ځای مثالونه ذکر کړي عمر بن خطاب رضی الله عنه الله ډېره پوهه ورکړې ډېر پوهه انسان الله ورله ډېر علم ورکړی او چې کله ښخ کړی شو که نه نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی نن موږ 9 برخې علم په خاورو کې کېښود د علم 10 برخې دي وی 9 پکې موږ په خاورو کې کېښود او موږ هغه حدیث بیان کړی بیا درته نه بیانوم هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې خوب لیدلی وی ما سره یو لوښی دی او په کې پۍ دي او ما وڅکل بیا مې هغه ورکړو عمر بن خطاب رضی الله عمر بن خطاب سم وڅکل صحابه کرامو یا رسول الله تاسو د دې تعویل سره وویستو هغه ورته څه وویل علم چې د ده سره به علم ډېر د عمر رضی الله عنه سره او یو حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم امام احمد راوړی وی د هر نبي په امت کې د هغه نه بعد معلم او معلمي معلم هغه کس چې هغه ته ښودلی کېږي معلم چې هغه بل ته کوي فإن يكن في أمتي منهم أحد كذا ما بأمت كسب دا صفات عليك فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا عمر ده إن الحق على لسان عمر وقلبه حق الله دا عمر بجبه وبزر جاري كده ده نسنگ بردي إنسان سر پوها نوا او ذكا قبيصة بن جابر وي إمام أحمد دا أثر راوله ده وما رأيت رجلا قط أعلم بالله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله من عمر دا الله په کتاب چې عمر څومره پوهېدو دومره پې ما څوک نه دی لیدلی چې پوهېدو او د الله چې څومره پېژندو دومره وایي چا نه پېژندو او د الله کتاب چې به څومره ډېر وي دومره ما څوک نه دی لیدلی چې دومره یې وي
دې سړي له الله ناشنا علم ورکړی او څنګه به ورسره علم نه و او الله رب العزت هغه له د اوچت مقام ورکړی دی. ګوره د علم نه اندازه ولګوئ. زه صرف یو واقعه ذکر کوم او دا ډېره فایدهمنه واقعه ده او خصوصا روافظ او شیعګان د دې قصې نه نور څه جوړوي. صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې ځنکدنو بالکل آخري وخت کې وفي البیت رجال او داغه په خوا کې داغه په کور کې څه سړي ناست او یو پکې عمر بن خطاب رضی الله عنه ناست په هغه سړو کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې هلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، راشي مال راوړئ هغه څه چې په هغې لیکل کېږي چې ستاسو دپاره څه لیکل وکړم د دې نه بعد به تاسو بیا نه ګمراه کېږئ. یعنې څه آخرني وصیتونه راته کوو نو که په هغې عمل وکړو بیا به نه ګمراه کېږئ. دې ته حدیث القرطاس وایي. قرطاس په عربۍ کې پاڼې ته وایي. یعنې رسول الله وسلم پاڼه راغوښته قلم یې راغوښتو چې راوړئ چې زه څه ولیکم د هغې نه بعد به تاسو نه ګمراه کېږئ. عمر رضی الله عنه پکې دا خبره وکړه او د دې د لاسه شیعګان روافظ سخته دشمني د عمر رضی الله عنه سره کوي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیماری زیاته شوې ده، تاسو دې سختې ته نه ګورئ. وعندكم القرآن وقرآن خو موږ سره شته الحمدلله. حسبنا کتاب الله، زمونږ دپاره د الله کتاب کافي دی که نه نور څه وصیت به کوي. فاختلف اهل البیت، نو دغه کور کې چې کوم سړي ناست دي د هغوی په منځ کې اختلاف پیدا شو، دو رایې شو. بعض ووایي چې د عمر خبره څه ده صحیح ده، په دې ځنکدن کې به هغه څه تکلیف ورکوي چې هغه وصیتونه وکړي، خو دغه کتاب یې د الله له طرف نه راوړی دی که په دې به عمل کوو. بل فریق ووایي چې نه لیکل دې وکړي. فلما اكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو چې کله وی دوی شور ډیر کو د رسول الله وسلم په وخت کې په خوا کې هغه وی قوموا وځئ بهر ته. هغه سوچو کې د ځنکدن څومره سخت دی، بیماري څومره سخت دی، او په خوا کې شور هم جوړ شي اختلاف هم جوړ شي. نو رسول الله وسلم وځئ بهر ته ځئ. رسول صلی الله علیه وسلم هغه لیکل ونه کړو. د عمر رضی الله عنه پوهې ته وګوره دلته هغه داسې علما وایي، امام نووي رحمه الله په دې ډېره اوږده خبره کړې ده. وایي په دې باندې د علماو اتفاق دی کوم چې دا حدیث شرحه کړی چې دا دلیل دی د عمر رضی الله عنه په پوهه باندې او د هغه په جوور نظر باندې. ولې یو خو هغه دا سوچ وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم بیمار دی نو تکلیف ونه ولې ورکوئ او موږ سره کتاب شته. دویمه الله اکبر، وی عمر رضی الله عنه دې طرف ته سوچ کوو که اوس چېرته د پیغمبر پکې څه نوي څه ولیکي او بیا موږ پې عمل نشو کولی نو خبره به راته ښه سخته شي. نو بس موږ سره دغه قرآن دی دا پوره دی که په دې به عمل کوو. دغې د الله د طرف نه قرآن راغلی دی به واضح دی. او بل دا چې الله قرآن کې ویلي الیوم اکملت لکم دینکم، نن ما ستاسو دین پوره کړی. دین خو پوره شوی دی. په کوم ورځ چې د آیت نازل شو دین څه دی؟ عمر رضی الله عنه دغې ته هم سوچ کړی دی، یعنې چې رسول صلی الله علیه وسلم داسې څه پاتې نه دي چې هغې د لاسه دین نیمګړی دی، دین خو پوره شوی دی، نو څه لی په عذابو. نو عمر رضی الله عنه په دې ځای کې ډېر په حق او د دې نورو نه د امام نووي رحمه الله شیعګانو د دې نه غټه جاخه جوړه کړې ده. د چا سره چې څه نه وي خو لازم څه نه څه خو به وایي که نه. د شیعګانو دا مذهب دا په دې قصو په دروغو په دې ټول بنا دی. هغو ته ځای میلاو شو. اصل کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لیکله چې زمانه بعد به خلیفه علي. هغوی عمر پرېښو عمر وی. نو دې ځای کې سوال دی د شیعګانو نه. اولنی
دا کار یوازې دا رای یوازې د عمر وه که نور څوک سره و؟ څه دلیل دی چې نور څوک سره و؟ کسانو کې اختلاف پیدا شو. یوه. دویمه چې دا وصیت د خلافت دی او دا واجب دی هغوی دا د الله د طرف نه حکم راغلی چې علي رضی الله عنه به خلیفه وي. نبی رسول صلی الله علیه وسلم د عمر د یوې خبرې د لاسه څنګه هغه خبره پټه کړه چې هغه الله ورته ویلې وه. پوه شوئ که هسې د پیغمبر په باره کې داسې ګمان کول ما او تا ته چې الله یو حکم وکړي ما او تا یې پټولی شو؟ نشو پټولی. پیغمبر ته الله یو مسله ښوولې ده او د هغې بیانول واجب دی او د عمر رضی الله عنه د یوې خبرې د لاسه یې پرېږدي؟ دا پیغمبر کولی شي؟ بله که چېرته د دې خبرو د لاسه دین نیمګړی پاتې کېږي، د کومې خبرې چې رسول وسلم لیکي او دوی وایي چې عمر رضی الله عنه منع کړو او دین نیمګړی پاتې شو، آیا الله په دې راضي دی چې دین دې نیمګړی؟ نو بیا ولې دغه ذکر رسول وسلم غلی شو؟ درېیمه خبره بله واله، که چېرته دا خبرې دومره اهمې وي چې زیاتي وي یعنې نوي مسلې وي او د علي رضی د خلافت سره تعلق ساتو نور احکام پکې وو، نو ولې ستاسو په رسول وسلم څه ګمان دی؟ هغه ته دا پته نه و چې دا مسلې لازم دي، نو صرف د عمر د یوې خبرې د لاسه یې پرېښودې؟ کیدای شي داسې دلیل دی په دې باندې چې دوی دا خبرې ټوله یې ډکوسلي دي، هسې پالتو خبرې دي. عمر رضی الله عنه هېڅ زیاتی نه دی کړی بلکې حق د هغه سره و. وی رسول وسلم بیمار دی او موږ سره د الله کتاب شتي که نه؟ بس د الله کتاب زموږ دپاره پوره دی. رسول وسلم غلی شو. د رسول وسلم دا غلی کېده او بیا دا خلک لرې کول چې ځای وځئ دلیل دی په دې باندې چې دا خبرې په دې دین دا کوم چې موږ سره دی په دې زیاتي نه وي. لکه کېدای شي داسې وصیت و، داسې مثال دلته کوم چې د مونځ پابندي کوئ، دا نشته قرآن کې؟ شتي. عقیدې یو مسله د الله بندګي خالص کوئ، ځای په ځای رسول وسلم بیان کړی هغې نه مخکې قرآن کې زکات مسلې، د روجې او د حج مسلې، د جهاد مسلې نورې ټولې شتي. نو که چېرته داسې داسې خبرې وې چې د دې په نه بیانولو سره دین نیمګړی پاتې کېدی نو بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته نه غلی کېدو، بلکې عمر ته به یې ویلی چې عمره کښېنه دا خبرې لازم دي او راوړئ ماله قلم او پاڼه چې زه دا خبرې ولیکم دین نیمګړی پاتې کېږي. هغو ته خو ځای میلاو شو. نو وګوره چې کله ته دې تپوس وکړي چې ته شیعه ده چې خلیفه د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد علي و یا کوم ځای کې راغلي دي، نو موږ به تاسو ته څه ښوولی هغه عمر پرېښوده. نو تا ته څه پته ولګېده؟ دلې درته تا ته څه پته ولګېده چې رسول صلی الله علیه وسلم دلته د علي د خلافت خبره کوله؟ دا یو ورځ زما د یو کس سره باس راغلی و پنجابی و، ډېره مخکینۍ خبره، په هغه وخت کې زه د جامعه کې وم نو هغه په دې حدیث کرتاس باندې ما سره باس وکړو او دا په انټرنیټ باندې که تاسو تللي په ورځو کې به دا سکایپ چلېدو یو شی به خلکو په هغې رابطې کولې په هغې ما سره لګیا و. نو په دغه ورځو کې کله سړی دا علم زده کوي او دغه ورځې خصوصا دا نوي ورځې سړي جذبه ډېره هر چا سره باز خبرې اترې شوق یي چې لکه دا کومه چې ما زده کړې ده ټولو ته ورسي. نو هغه ما ته د حدیث د قرطاس ووایي، بیا موږ پکې ډېرې خبرې کړو خو یو نقطه دا ما ته هغه ووایي، وایي دلته خو یې لیکله چې علي رضی الله عنه به خلیفه وي خو عمر پرېښودو. ما نه هغه دا نه لیکله. وایي څه یې لیکله؟ ما رسول صلی الله علیه وسلم لیکله چې ابوبکر به خلیفه وي. خو شور جوړ شو، سړی راګرم شو. ما ته چې د ځان نه خبرې ولې راولې؟ تا ته چا ویلي چې ابوبکر یې لیکو؟ نو ما تا ته چا ویلي چې علي یې لیکو؟ بلکې ما زما دا خبره ډېره نږدې ده ځکه چې د نورو احادیثو نه اشارې میلاویږي چې زما نه بعد به خلیفه ابوبکر وي. نو دا لا کېدی شي چې دلته دغه خبره لیکله چې زما نه بعد خلیفه ابوبکر دی. نو که چېرته رسول هم دا بحث کوي که نه چې دی لیکلی چې هغه به علي، وایي نه لیکلی چې هغه به ابوبکر وي، نو دی به تا ته وایي چې تا ته څه پته ده؟ نو تا ته څه پته ده؟ لکه څه سړیتوب پکې وي غلی به شو که سړیتوب پکې دی
بیا پر سره هم لګیا لکه ورځ بعد یو بریلي سره باس کو په ویډیو کې لګیا نو هغه ته ما یو خبره ماته یو مسله ذکر کړه ما په دې څه دلیل دی غلی شو بیا بله مسله راله ما په دې څه دلیل دی غلی شو لکه نو ته دلیل باندې نه بیانې وی دلیلونو خو ما ته انبار لګولی وی خو نو ما دا خو څه ته وایي باس روان دی خلک دلیل دې کې پیش کوي وی ما کمیس نه دی اغوستی بنین کې ناست یم او موږ د رسول صلی الله علیه وسلم نوم په بنین کې نه لرو موږ ستاسو په شان بېادبه نه دلایل به خو تا مزه لیدلی وی خو ارمان چې کمیس وی نو ما زه دغه ځای ته لاس کې خو روان چې دا کمیس چې موږ دا دلایل وو امت ستا د دلایلو نه محرومه پاتې کېږي صرف د یو کمیس د لاسه خو دا کمیس رواچوه نو چې سړیتوب پکې نه وي او نه یې مني نو بیا د هغه سره بحث فایده هغه نه کوي ته صرف خپله خبره وکړه واضحه ده الله رب العالمین دې زموږ حشر د عمر رضی الله عنه سره وکړي بله ورځ مې یو ویډیو لیده یو زنانه یو عالم ته ټلیفون وکړي سني عالم ته او ورته ووایي زه کربلا ته تللی وم او نجف ته تللی وم او هلته تللی وم او دلته تللی وم او ستا دپاره مې دعاګانې وغوښتې د شیګان روافظ چې کوم عربي وي د عرب د عربۍ نه سړي ته پته لګي چې دا دغه دی نو عربۍ نه پته وایي چې دا شیګانو کې ده خو ستا دپاره مې شیخ ډېرې دعاګانې وغوښتې نو هغه ورته وایي دعاګانې دې د چا نه وغوښتې اول راته دا ووایه وایي د الله نه او وایي څه دعا دې وغوښته اوس دې ته راشي چې الله نه یې غوښتلي بیا خو صحیح ده څه دې وغوښته وایي ما وایي چې یا الله دې د دقه عایشې سره راپاڅېده چې دی په ډېر مین دی او په مخه وله دفاع کوي دی ده ته خیرې کړي دي دی ده ته خیرې کړي هغه شیخ په سترګو کې اوښکې راشي وایي زموږ دومره نصیب بیا وایي ځان دپاره یې څه دعا وغوښته ما دا دعا وغوښته چې یا الله ما د عمر رضی الله عنه د قاتل د ابولؤلؤه سره راپاڅوي الله دې زموږ حشر د عمر رضی الله عنه سره وکړي او زموږ حشر دې الله د امهات المؤمنین سره وکړي د صحابه کرامو په نوکرانو کې دې الله موږ راپاڅوي او موږ له دې الله د مرګه پورې د صحابه کرامو د دفاع د هغوی د شان د بیانولو د هغوی په طریقه باندې د عمل کولو توفیق راکړي انشاءالله باقي خبرې به روان درس کې کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا